په کلي کې به مونږ فکر کوو چې دلته په مسافرۍ او دوبۍ کې به مزې او خوندونه وي. خلک به د یو بل نه زارېږي او د یو بل خیال به ساتي. خو چې بیا دلته راغلم نو خبر شوم چې دلته خو نفسه نفسي ده. خپل خپلوان هم د یو بل نه پټېږي. د ملګرو خو هډو نوم مه اخله چې څوک دې وګوري نو لار بدلوي چې چېرته څه ونه غواړي. هر څه دې په ځان دي. د یوازیتوب د شدت نه سړی خبر شي او دغه ټپه یې یاده شي چې دومره یوازې یم لالیه، دومره یوازې یم لالیه، که مړ کېدم سترګې به څوک را پټوي نه.